اوس زموږ د خپرونې یو برخه د کورنۍ ژوند یا د کور کهول برخه او په دې برخه کې موږ د ښځمنو یا زموږ په کور کې چې کومې ستونزې د ښځو د وجې پیښیږي په هغه باندې موږ خبره کوو. په ډېرو ستونزو باندې موږ خبره کړې ده. یوه خبره زموږ څخه پاته وه او هغه خبره وه د یور او د ورېنداري. دا هم یو ډېره زړه جګړه ده زموږ د کورونو او دغه د ښځو جګړې وي چې زموږ پر کوچنیانو باندې د دې ډېر بد اثر پرې وځي. نو بله دا راته ووایه چې د دې دروندو روغه ولې نه ورکوې؟ نه بلکل زموږ دا پروګرام خو دی د روغې جوړې دپاره. ولې نه خاله موږ خو ناست تاسې د خدمت دپاره یو د روغې جوړې دپاره یو خاله. اوس به دې دا خوله در ماته کړم ته ماته خاله وایه؟ خاله نه درته ووایم نو انا درته ووایم. ولې په باجي کې خوله ماتېږي په نجلۍ کې ژبه ګونګۍ کېږي. نجلۍ یوې مه وایه راته خاله خو اوس به دې دا خوله در ماته کړم. یا په دې ته نجلۍ ووایاست نانۍ ورته وایاست بلکې چونۍ ورته ووایاست. نانۍ ده خوره کوي تر اوسه د شیدو غاښونه لا نه دي وتلي. نانو ده جوشک ورکړم. څه شو جوشک؟ راځئ تشریف راوړئ جی. اوس به په مجلس باندې بسم الله وکړو. ملامت و سلامت به سره معلوم کړو. د ټولو څخه مخکې ستاسو تعارف؟ مانو همدا خو هغه بلا ده چې د چا د لاسه زه په ځواني بوډۍ ښکاره کېږم. عمر مې 45 کاله دی او خلک مې د 50 کالو بولو. 50 کاله؟ دا 6 میاشته نوره در زیاته شوې. د 25 نیم کاله څخه نوره یوه میاشته ولاکه بلا در تېره شم بس. یا خوارکۍ ستا عمر خو 14 کاله دی. وایم په لویه زلزله کې د 18 کالو وه وایي زما عمر 25 کاله دی. الله زلزله دې ربانې وسي لاندې سي زموږ د کلا در زیارخانه چې هلته دې پرېږدو د قبر ضرورت لا هم نسي جوړ. ما پوښتنه درته کړې وه ستاسو پېژندګلوي خو راوښوئ تاسو یې څوک؟ مانو زه د دغې کورسپیرې ورېنداره یم. اندرور مې ده دا بله. وی الله خدای توبه ورېنداره نو داسې لکه ته مانو د ورور کور ته مې نه پرېږدي. خپله مور خور راغواړي ورور پلار یې کښېنولي یې دغه ورپخوي مالګې ورپخوي مالچې ورپخوي دود پتي چای ورپخوي کیلې و اناران و انګوران ورپوي. سره پټۍ مور یې د کوره پسې اخیستې ده پرون یې سمدی څلور ځایه ورپړسولی و کورسپیرې. ډېر مکر مه کوه مکرجنې وایم خو اوس هم زما د مېړه په کور چلیږي. مانو جانه وایم مور یې دغونه پلنډه ورته جوړه کړې وي چې راسې هغه پلنډه په بغل کې واخلي ورسره ولاړه سي. وایم موږ په وچه ګوله پورې اریان یو د دغې کمبختې د لاسه موږ لکه یتیمان داسې ناست یو. الله توبه مې د خدای الله ومې ساتې د لغرځنې د بیا شرمۍ څه ولې پرون مو بیاندۍ دې نسلې کولې غرمې ته خدای غټې غټې ګولې دي په والې ودې درېږه هره ګوله په غاړه کې زما د لالي کور دې څنګه ورسپېره کړی دی. وایم خود یې خورم خود زما خپل د مېړه ګټه ده وایي. وایم اوس هم زما په بلبر ولاړه سوې که زه نه وای 10 کاله لا نوره ولاکه را ولاړه سوې وای. دا کړوپې مور په کور کې به ناسته وای سبوس به دې خوړلی تورې چای د ګوډې به دې سرپلی. مانو دغه بې بخته نه ده یو دې رژېږه دا داسې سترګې لکه په پیړه کې چې بیچې کښېږدي. وایم مانو راتلله به زما د مور به داسې چمچګري کوله لکه رشوتخور افیسر چې د نیب والا اودا کوي. هاي مکارې مانو زما مور ته به ویله ول زه به دې ته د خور په سترګه ګورم چې کور ته راوستم د هغه ورځې راهیسې بده زه یم بې شرمه زه یم دا دې خدای په مځکه نه نباسي. هاي مکرجینې مه کوه مکر دا مانو دې پېژنې نه دې وپېژندلې په وله چې اوس پر هغه ځای ډرامه در باندې جوړه کړي.
مام په ما خو به یوه ډرامه جوړېږي خوارانو په تاسې خو پوره سیریل جوړېږي سیریل یو خواره بوره وراره سیه پر ما سریل جوړه ورسه سریل دې پر مور جوړ که چې پر ما یخما سترګې خاوره سه دا د مار شبه کې بله شي چې دا یې میډم ایکسکیوز می دا پروګرام دی د روغې جوړي او موږ تاسو دواړه دلته د دې دپاره راغوښتي واست چې موږ ستاسو روغه جوړه وکړو او زموږ په کورونو کې چې کومې اندرندې او ورېندارګانې دي هغوی هم تاسې ته وګوري او هغوی ستاسو څخه دغه خبره زده کړي او هغوی هم روغه سره وکړي نو که تاسې نن په جنګ د دې ځای څخه مانو ته خو ډېرې ښې خبرې کوې دا ستا پروګرام ډېر ښه دی خو دې بوډۍ ته چې خدای لږ عقل ورکړي دا چې خدای لږ هوښیاره کړي